سلامونه، وخت مو په خیر. يوناما یو ځل بیا د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې ژر تر ژره تاوتريخوالی کم کړي. يوناما په دې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې روانه جګړه کې ښځو او ماشومانو ته هم ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسمشر لومړي مرستیال د پاکستان له سفارته غوښتي چې افغانانو ته د ورځې په اوږدو کې د ویزو ورکولو شمیر معلوم کړي. امرالله صالح ویلي چې دې کار سره غواړي چې د ویزو غوښتونکو په لیکو کې نظم رامنځته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په 15مه میرانشاه کې لویه غونډه کوي. منظور پښتون وایي چې په دغه غونډه کې به د لر او بر وطن د سولیز ژوند غوښتنه کوي. کندهار ولایت کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټاپیان دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې دغه عملیات د افغان ځواکونو له لوري په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې ترسره شوي دي. او روان کال په هیواد کې له 4.9 زره ټنه ناک تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې ټول ټال په 2403 هکټاره ځمکه کې د ناکو بوټي کرل شوي.